سیاسي ګوندونو لیدرانو او زما خویندو یوه خبره واضح کومه تر هغه راغوي چې د بل په کور ورننوځي تر هغه راغوي چې د بل مال ورټي تر هغه راغوي چې د بل انسانان وردي دنیا بیا ثابته کړي پښتون افغان د چا په کور ورننوتی و دنیا کوچونه راتلل زموږ په کورونو راوتل موږ د چا وسایل نه دي لوټلي د دنیا جهان ته کتونه راغلل زما وسایل یې لوټل موږ د چا هم سړي باسیت کام نه دي وژلي موږ یو کام ته دننه نه یو ورتېر شوي موږ نه په امریکا بمبارونه کړي دي نه مو په چین بمبارونه کړي دي نه مو په روس بمبارونه کړي دي نه مو د دې بل په واکدار بمبارونه کړي دي دوی راغلي دي زموږ په خاوره یې بمبارونه کړي دي بیا په 2001 کې په افغان وطن کې جنګ شو ډېره مهمه خبره درته کومه په افغان وطن جنګ په یو بنیاد امریکې شروع کړه امریکا ویل چې اسامه بن لادن په ما باندې حمله کړې ده زه چې کوم ملک اسامه بن لادن ناست وي زه به هغه ملک ورانوم دوی راغلل افغانستان یې په افغانستان یې کارپېټ بامونه دا غورځول شروع کړل خو یو خبره نن زه د دغې جرګې مخ ته ناست یم د امریکې د یونایټډ نیشن نه تپوس کوه چې که په یو سړي پورې پوره ملک ورانول جایز و نو دا سړی خو په فقابات کې وختلو دا بیا خو دا نه وایم چې دا سړی د ودرې کړه خو په هغه ورځ دا جواز بلې ورکړه خو یو خبره نه وایي دا معلوماتي کیسه ده او یو خبره کوم که یو سړي لپاره یو وړوکی اپریشن ضرورت و
شوی و. که په عادي مسله